ګرانو مسافرو ملګرو چې دوبۍ ته ځئ او راځئ نو دغه یو څو ضروري خبرې در سره یادې وساتئ چې کله هم تاسو په پیښور ایرپورټ باندې کوشئ نو د خپل سامان زیات خیال ساتئ چې چرته درنه ورک نشي او یا بېدرکه نشي. سامان ته به درته پیښور خیرګري راشي او درته وایي به چې 10 درهمه راکه زه یې در سره وړم نو چې 1 درهم ورنکې په پیښور کې به درهمونه غواړي. دوی او د ایرپورټ عمله سره میلاوي بیا یې خپلو کې تقسیموي ځکه چې تا ته به یو زیاتي کس نه پرېږدي او دلته به خیرماران په باچا خان ایرپورټ کې دننه ګرځي. نو بیا خپله پوهه شه داسې کسان به درته راشي چې درهمونه راکه چې درته بدل یې کم نو هلته یې مه بدلوئ چرته جعلي نوټونه درنه کی. د ټیکسي وینا به درته کوي نو کوشش کوئ چې د بازار د ټیکسي په ځای د کلي نه څوک راوغواړئ او ورسره لاړ شئ. چې دوبۍ ته راځئ نو خلک به موبایل او یا نور څه سامان درکوي په ایرپورټ کې چې نه یې پېژنې سامان ترې مه راخلئ چرته نشهیز توکي پکې نه وي او تاسو ته مسله جوړه نشي. بل د ایرپورټ د سامان چیک کولو عملې او کسټم والو ته پکار دي چې مسافر په سامان پورې هسې نه تنګوي او زیاته سختی ورسره نه کوي. که مسافر سره راوړي نو راوړي دی خیر دی صرف خوراکي توکي وي نور پکې داسې څه نه وي ګزاره دی ورسره کوي. سیخونه دی په سامان کې نه منډي اکثر پکې تیل یا لیکوډ سامان وي چې بیا توی شي نو ټول څښاکي نور سامان او دغه سامان پردی وي بیا به یې سختن ته څه ځواب ورکوي. مسافر کوم سامان لکه سیګرټ او یا نور داسې خوراکي توکي چې تاسو ته یې کسټم والا نه پرېږدي نو بیا یې دوی ته سلامته مه ږدئ او مه ورکوئ مات ګوډ یې کوئ او د کچرې ډبي ته یې غورځوئ چې د دوی او د بچو خېټو ته د حرامو اور نه ځي. په ایرپورټ کې مې دا کار ډیر بدی شي چې ته به په امیګریشن کې ولاړ وې بل به بغیر له قطاره راشي د ایرپورټ عملاو به ورته آواز وکړي ځکه چې هغه به پیسه او واسطه لري ته به په ګنټو ولاړ وې او دا یې به په 1 منټ کې وتی وي. باید د مسافرو خیال وساتلی شي دوی د هسې نه تنګوي او دوی ته د اسانۍ جوړی کی هسې دا اورسیزو ناریوال سمانه نه لري. د مسافرو دی عزت وکړلی شي ځکه چې همدغه خلک زمونږ د وطن قیمتي اساسې او خزانې دي. ټپه ده چې مسافرینه ستړی ډېر یم مسافرینه ستړی ډېر یم چې تش وطن را یادوم ژړا راځي نه.